کته غواړي چې ستا د مالدارۍ لپاره او کاروبار کې برکت لپاره د اسمان ملائکې د الله نه دعا وکړي، سوال وکړي چې ای الله دغه انسان مالداره کې کاروبار کې برکت واچي، نو یو وړوکی عمل دی، دغه عمل وکړه. د دې عمل په وجه به د اسمان ملائکې ستا لپاره د مالدارۍ دعا کوي او د کاروبار کې برکت اچولو دعا به درله کوي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملکان ينزلان. هر سحر د اسمان نه دو ملائکه راځي، یو ملائکه دی بل ملائکه ته وایي اللهم اعط منفقا خلفا، ای الله څوک چې ستا په لار کې خرچه کوي، پیسې ورکوي، مال ورکوي، ای الله د هغه په مال کې برکت واچي، ای الله د هغه په کاروبار کې برکت واچي. او بیا دا دویمه ملائکه خیری کوي اللهم اعط ممسکا طلفا، ای الله څوک چې ستا په لار کې خرچه نه کوي، بخل کوي، ای الله د هغه مال ختم کوي، کاروبار ختم کوي. نو که ته غواړې چې د یو ملائکې په دعا کې داخل شي او د بلې ملائکې د خیرونه بچ شي، نو هره ورځ یو 10 روپۍ د الله دپاره ورکوه. هر کله چې تا 10 روپۍ ورکړې نو د اولې ملائکې په دعا کې به داخل شي، الله رب العالمین به مال درکړي، کاروبار کې به درته برکت واچي. او د دویمې ملائکې د خیرونه به بچي چې هغه خیرې کړي چې الله د هغه کاروبارونه ختم کړي، مال یې ختم کړي. بل حدیث قدسی کې الله رب العالمین فرمایي یا ابن آدم، ای بنده انفق د الله په لار کې خرچه کوه، انفق طلب الله رب العالمین پیسې درکړي. نو په صدقې ورکولو سره د انسان مال نه کمیږي. هره ورځ په ځان لازمه کړه چې زه به یو 10 روپۍ فقیر غریب ته ورکوم، د هفتې 80 روپۍ شوې، په 80 روپۍ باندې ستا هیڅ نقصان نه راځي په مال کې، او الله رب العالمین به د دې 10 روپۍ په وجه ستا مال به الله ډېر کړي او کاروبار به د الله رب العالمین ډېر کړي.